اے انسانا ته دنیا کم یو شی بے غوره کړی زما د ربوبیت نه چې کوم دی ولې بے غوره کړی تا خو ما سره وعده کړې وه که نه ستاسو ارواح ما سره وعده کړې وه چې زه به ستا عبادت کوم ته زمونږ رب یې هغه وعده دې څه کړه هغه وعده ولې هېرې آیا ته نه خبر الذي خلقك فسواك فعدلك ستا وجود نو الله جل شانه ستا خلقت وکړو الله جل شانه تعالی اندامونه برابر برابر درکو ظلم در سره نه دی کړی داسې نه دی کړی چې یو لاس چې کوم دی لنډ پیدا کړی دی بل لاس اوږد پیدا کړی دی داسې نه دی کړی چې دا پوز چې کوم نشان دی بل ځای کې اچولی دی داسې نه دی کړی چې یو غوږ یو رنګ پیدا کړی دی بل غوږ الټه پیدا کړی دی فی ای صورت ما شاء رکب الله رب العزت په خپل اندازه باندې ستا اندامونه ایښلي دي ته په دې باندې شکر نه ادا کړې او بیا د دنیا یو معمولی شانتي خواهش درته راشي یو معمولی شانتي کار درته راشي او ته بیا هغه کار پسې منډې اکثر مونږ دې ودونو کې یو خوشحالي چې کله مونږ باندې راشي بیا د مانځه ټیم نه پیژنو سمجھ نه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا عجیب انسان دی الله فرمایي عجیب انسان دی و چې کله د باندې خوشحالي راشي بس بیا نه پیژني و چې کله غم پې راشي وي یا الله زه دې ولیدم الفاظ کفري به استعمالي په ما باندې دا غم راوستو و دې الفاظونه چې کوم دی ځان منې کړو او یقینا دا ممکن شته دی زموږ پښتنو کې داسې شته دی زموږ چې خوشحالي وي یا داسې مصروفیات راشي نو مونږ بیا خپل مونځ ټیم نه پیژنو چې الله اکبر مؤذن اذان وکړو زما رب دپاره چې کوم دی ما بلی ما سره دومره ټیم نشته چې زه راشم د خپل رب ته چې کوم دی سجده ولګوم ما سره دومره ټیم نشته دی چې زه د خپل پیغمبر صحیح اطاعت وکړم او چې لږ تکلیف راشي نو بیا څنګه چلوي بیا څنګه مساجد ته منډې وي پیرانو حضراتو وظیفې راکوي لکه دعا راتو کې مجمع ته چې کوم دی مولا په غېږ کې بیا کینو هلته دعا راتو کې مولي صاحب داسې یقینا دا ممکن شته د خپل ځان نه ولې جوړ کړه که نه الله خو تا ته ولایت ډېر آسان کړی دی الله رب العزت تا ته خپل قرب ډېر آسان کړی دی ته قرآن راواله قرآن سره تعلق جوړ کا بهترین انسان په دې دنیا کې حق قرآن خوان چې چا قرآن سره محبت وکړو دغه عمل خپل کو پیغمبر صلی الله فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه شیخ زکریا رحمت الله علیه په دې حدیث په مابین کې لیکي فضیل عمل کې وی کدا انسان په تلاوت کې مشغولي او دته دومره فرصت نه میلاویږي چې د خپل رب نه غوښتنه وکړي الله رب العزت ته بیل برخه اخلي وي دله بیل برخه الله رب العزت اخلي وي دا ولایت نه دا څه شی دی مو ته خپل رب پیژندل نه دی مو ته خپل رب هغه الفاظ سره پیژندل نه دي زموږ